د فیسبوک آی ډي یا اکاونټ به مونږ څنګه جوړو. یو په نمبر باندې د فیسبوک آی ډي جوړول دي، بل په جیمیل باندې د فیسبوک آی ډي جوړول دي. په دې ویډیو کې به تاسو ته په نمبر باندې د آی ډي جوړولو او په جیمیل باندې د آی ډي جوړولو طریقه، دواړه طریقې به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو را سره وګورئ تر څو په طریقه باندې پوه شئ، بیا وروسته ځان ته د فیسبوک اکاونټ ډیر په اسانه سره په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو راځئ چې دغه طریقه تاسو ته پریکټیکل عملی په خپل موبایل کې وښیم. نو ګوره ډیره اسانه طریقه ده. تاسو به په خپل موبایل کې فیسبوک کولاو کړئ. یا څنګه هم کولاو کړئ، ګورئ که تاسو سره چې زړه آی ډي وي نو تاسو دې ځای کې موبایل نمبر او ایمیل کې تاسو خپل نمبر ورکړئ او پاسورډ کې خپل پاسورډ او لاګین کړئ. او که نه تاسو سره تاسو په دې کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک کړئ. چې څنګه هم په دې باندې کلیک کړو نو ګورئ بیا به تاسو په دې ګیټ سټارټډ باندې کلیک کړئ. فرست نیم کې به تاسو خپل نوم ولیکئ او په دې شور نیم کې به تاسو خپل لاست نیم ولیکئ. صحیح ده. چې څنګه هم دا ولیکو دا به تاسو بیا نیکسټ کړئ. چې څنګه هم نیکسټ کړئ بیا تاسو دې کې دا ډیټ ورته برابر کړئ. تاسو بیا به تاسو دا سیټ کړئ. چې څنګه هم سیټ کړئ بیا به تاسو په دې نیکسټ باندې بیا کلیک کړئ. بیا به تاسو په دې کې میل او فیمیل انتخاب کړئ. نو که تاسو چې که سړي لپاره جوړوئ نو تاسو په دې میل باندې، او که تاسو زنانه یا ښځې لپاره جوړوئ نو تاسو په دې فیمیل باندې کلیک کړئ. نو موږ په میل باندې کلیک کوو. میل باندې بیا به تاسو دا نیکسټ کوئ. بیا به دې کې تاسو خپل د موبایل نمبر ورکړئ. ګورئ دې کې تاسو خپل موبایل نمبر ورکوئ. که غواړئ تاسو په جیمیل باندې خپل آی ډي جوړه کړئ نو لاندې ساین اپ وذ ایمیل اډرس تاسو ته ښکاري. نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. دې کې به تاسو ته خپل جیمیل راوړي. بیا به تاسو په هغه جیمیل باندې کلیک کړئ نو ستاسو آی ډي به جیمیل ته وړي. په جیمیل باندې به جوړ شي. خو موږ په نمبر باندې جوړو فعلا. دغه نمبر موږ دې کې ورکړو. موږ دا نیکسټ کوو. اوس ګورئ دې کې تاسو ته وایي چې یو پاسورډ ورکړئ. نو دې کې به زه یو پاسورډ اوس ورکوم. څنګه هم پاسورډ ورکړو بیا تاسو په دې نیکسټ باندې بیا کلیک کړئ. نو ګورئ دغه آی ډي اوس که تاسو په خپل موبایل کې سیف کول غواړئ نو پر سیف باندې کلیک کوو. که نه ته وایي چې د آی ډي ما سره سیف نه شي نو بیا په دې ناټ ناو باندې کلیک کړئ. نو موږ په دې سیف باندې کلیک کوو. آی اګري باندې بیا کلیک کوو. نو ګورئ زموږ نمبر ته اوس یو کوډ راشي. هغه کوډ موږ بیا په دې ځای کې ورکړو. نو کوډ ته موږ انتظار کوو چې دا کوډ موږ ته راشي. نو دا د موږ ته چې کوم دی هغه کوډ راغی. کوډ پکې خپله ویریفای شو. نو ګورئ موږ سره چې کوم دی آی ډي جوړه شوله. اوس که تاسو په دې کې تصویر ورکول غواړئ، په پروفایل تصویر ورکول غواړئ، په دې ایډ پکچر باندې کلیک کړئ. تاسو خپل پروفایل پکې ورکړئ. خو فعلا زه پکې تصویر نه ورکوم نو دا زه سکیپ کوم. ګورئ موږ سره آی ډي جوړه شوله. ویلکم ټو فیسبوک. صحیح ده. دا به تاسو بیا ان کړئ. دا هم تاسو سکیپ کړئ. په دې سکیپ باندې بیا کلیک کړئ. تاسو ګورئ دا د موږ سره د فیسبوک آی ډي کریټ شوله، جوړه شوله په ډېرې اسانه طریقې سره. دغه طریقې سره تاسو خپل فیسبوک آی ډي په ډېرې اسانه طریقې سره جوړولی شئ. دا و نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو د الله په امان.